السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامده و مسلم وبعد. یو محترم ورور دا مسله مخکې پوښتنه کړې و او ما کتلې هم و او بیا رانه بس هیره شوه، بخښنه به کوئ. جناب محترمه، په اوقات مکروهو کې جنازه که حاضره شوه نو یعنی که همدغه وخت کې تیاره شوه، همدې وخت کې یعنی چې تر څو یې دته غسل او کفن ورکوو او دغه وخت کې ورباندې وخت مکروه راغی، که هغه سهار و که غرمه او که مازدیګر و، چې څنګه دته غسل ورکوو کفن ورکوو همدغه عین وخت کې دا جنازه په همدغه وخت کې تیاره شوه، نو بیا چون کې دا واجب هم ناقصه ده، نو که آدم ناقصه شي نو خیر دی، بیا بالکل صحیح ده. خو که دې مړي ته غسل او کفن مخکې ورکړی و بیا دی ایښی دی تر دې چې ملا صاحب وخت مکروه راغی او دې وخت کې غرب شه چې شی راوسته، نو بیا دې وخت کې مکروه تحریمي ده. دا مسله صراحتا فتاوا حقانیم کتاب الجنایز کې لیکلې ده او دا مسله احسن الفتاوا اهم صراحتا لیکلې ده باب صلاة الجنازه کې. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ.